شلم سوال دی چې آیا موږ خپل فریادونه مړو ته یا غایب خلکو ته وړاندې کوي شو؟ جواب: موږ خپل فریادونه مړو ته یا غایب خلکو ته نشو وړاندې کولی، ځکه هغوی زموږ فریادونه نه اوري او نه پوره کوي شي، بلکې خپل فریادونه داسې یو ذات ته وړاندې کول پکار دي چې هغه اوري، او هغه دی الله سبحانه وتعالی. خپل فریادونه الله ته وړاندې کول پکار دي. قرآن مجید کې په سورۃ النحل کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ايان يبعثون. او هغه خلق چې د الله نه ما سوا بل چا خپل فریادونه وړاندې کوي، داسې خلکو ته خپل فریادونه وړاندې کوي لا يخلقون شيئا چې هغه هیڅ هم نشي پیدا کوي، وهم يخلقون بلکې هغه خپل پیدا کړي شوی دي، الله پیدا کړی دي. اموات مړه دي غیر احیاء ژوندي نه دي، وما يشعرون ايان يبعثون او هغه ته خود دې خبرې پته نشته چې د قبرونو نه وکړه را پاسي. نو هر کله چې هغه ته دومره پته نشته، نو د خلکو تخپل فریادونه بیا نه دی وړاندې کول پکار، بلکې هغه ذات ته وړاندې کول پکار دي چې هغه اوري، هغه دی الله سبحانه وتعالی. قرآن مجید کې په سورۃ الانفال کې الله سبحانه وتعالی فرمایي: اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم. کله چې تاسو خپل فریادونه الله ته وړاندې کول، فاستجاب لكم، الله تاسو دعاګانې قبول کړي. نو د دې د وجنه الله زموږ فریادونه اوري او هغه زموږ فریادونه قبلي، زموږ دعاګانې قبلي. نو هغه الله ته خپل فریادونه وړاندې کول پکار دي. حدیث کې راځي، امام ترمذی رحمه الله په جامع الترمذی کې حدیث راوړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو دعا کې داسې فرمایلی دي: یا حی یا قیوم، ای همیشه ژوندی او قائم ذاته، برحمتک استغیث، ستا په رحم سره زه تا ته خپل فریادونه وړاندې کوم. نو د دې د وجنه خپل فریادونه به صرف او صرف الله سبحانه وتعالی ذات ته وړاندې کې، بل چاته نه.